او چې کله تاسو راپاسېدئ که نه دا خو بجلی ده یو څیز به انشاءالله اخلو بیا دا د موجوده چې په پښتنه خاوره کوم بد حل روان دی د هغې په هکله موږ راوتي وو او تاسو ته دا وایم تاسو خو د دې کام مستقبل یې ګوره یاد ساتئ ځوانان چې کوم دی دا د دې کام مستقبل بلکې ځوانان چې کم کام کې وي که نه دا د هغه کام مستقبل وي تاسو ته دا وایم که چېرې دې غږ دې کار کې موږ کامیاب شو یقین وساتئ ستاسو خو پرېږده ستاسو د بچو هغه ژوند به هم ښه وي په دې خاوره به کارخانې به وي روزګار به وي یقین وساتئ دا ګپ نه دی تاسو خپله خیر دی ریسرچ وکئ ځکه چې بجلی چې کوم دی نن سبا د توانایي په دغه کې چې کوم دی ډېره زیاته مهمه ده ډېر مهم کردار ادا کوي او بجلی چې کوم دی د توانایي یو غټ ذریعه ده زمونږ په خاوره زمونږ د اوبو بجلی چې زیات نه زیات په 3 روپۍ جوړیږي او په ما او په تاسو باندې په 80 روپۍ خرڅوي ټیک ده په دې ظلم باندې ټول خاموشه دي متحده پښتونستان پارټي په دې ظلم باندې روچته شوی او باقاعده کلی په کلی خار په خار دا غږ یې پورته کړی چې په دې خاوره نور لوډ سیډنګ بالکل نه منو د 10 روپۍ نه کمرشل یونټ د 10 روپۍ نه زیات بالکل نه منو او که چېرې دا مونږ کامیاب شو یقین وساتئ تاسو ته خو ما وویل که نه که په دې کې مونږ کامیاب شو د پښتون بچی به نور چې کوم دی د عربستان په نورونو باندې نه سوځي ولې چې که چېرې زمونږ دا بجلي مونږ ته په 10 روپۍ باندې میلاو شو که نه کارخانې به دلته لګي روزګار به دلته زیات وي آبادي به وي خوشحالي به وي تاسو ته بیا هم وایم چې که دی دا وایي چې یاره په پنجاب کې چې کوم دی بجلی چې کوم دی پنجاب کې هم په دې ریټ ته او دلته هم په دې ریټ ته نو دا هم ظلم دی د پنجاب بجلی چې کوم دی د تیلو بجلی ده او زما بجلی چې کوم دی د اوبو بجلی ده د پنجاب بجلی که جوړیږي که نه نو هغه په پټرولو باندې په جنریټر یا په دې سیزونو باندې جوړیږي زمونږ بجلی د اوبو بجلی ده چې اورنګ مفته ده 3 روپۍ تاسو خو ما ووایې که نه نو یاد ساتئ 3 روپۍ بجلی ده او زیات نه زیات ټیکس پې 7 روپۍ شوې 10 روپۍ شو چې 10 روپۍ شو که نه نو دې نه بهترین ریټ بل نشته کشمیر والا راپاسېده وایي 15 روپۍ یونټ هغې نه موږ څه کم نه یو 15 روپۍ یونټ او غونډ کم وسه ودرېدو موږ د هغې نه کم یو نه یو کم فرق صرف دا دی راپاسېدل به غواړي او چې کله تاسو راپاسېدئ که نه دا خو بجلی ده یو څیز به انشاءالله اخلو بیا صرف ودرېدل غواړي ځان پویول غواړي لکه دې نه چې څوک څه څیز اوچت کړي او دله پته وي نو دی به د هغه لاس ونیسي که نه چې دا شی زما دا واپس راکړه ستا په خاوره دومره وسایل دي کاڼې دی ګیس دی د دنیا څیزونه دي خو ته دې نه خبر په خزانه ناست دی خو خبر ته نه همدې دپاره راوتي وو مونږ چې تاسو ځان خبر کوئ اول بیا راپاسئ او دا غږ پورته کوي چې نور په دې خاوره لوډ شیډنګ نه منو د 10 روپۍ نه زیات یونټ نه منو د 0 روپۍ نه زیات بل نه منو نور تاسو ځوانان یې ما تاسو ته وویل ستاسو ډېر غټ کردار دی تاسو چې سم نشئ کولی د سوشل میډیا په ذریعه زموږ دا پیغام مخکې یوسئ خو خپل کردار په دې کې ادا کوئ